د اسلامي امارت د واکمنۍ او امریکا ترمنځ کړکېچ زیات شو. د باګرام په اړه د امریکا د ولسمشر څرګندونو ته د نوموړي واکمنۍ د چارواکو صبر تمام شو او بالاخره یې ورته شدید غبرګون وښود. د ډونالډ ټرمپ څرګندونو په ځواب کې مولا امیر خان متقي څه ویلي؟ بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د باګرام هوایي اډه کې د چین د حضور په اړه د ډونالډ ټرمپ څرګندونې لوی خو بې اساسه ادعاوې وبللې. یا طالب چارواکي حیرانتیا وښوده چې ولې ټرمپ د نړۍ د پرمختللو معلوماتي وسایلو سره داسې لوی خبرې کوي خو ډیر لږ معلومات لري. امیر خان متقي ویلي چې طالبان له امریکا او د نړۍ له نورو هیوادونو سره د تعامل غوښتونکي دي خو د هیڅ هیواد پوځي حضور په افغانستان کې نه مني. د طالبانو رسمي سرچینو د امیر خان متقي د وینا 2 نسخې خپرې کړي دي چې د دغه ډلې د بهرنیو چارو وزیر په لهجه کې څرګند توپیر لیدل کیږي. د متقي د وینا په ویډیويي نسخه کې د باګرام اډې په اړه د ټرمپ څرګندونې د ناقصو معلوماتو پر بنسټ توصیف شوي دي او په بل عبارت کې بیا ویل شوي چې ټرمپ د چین د حضور او له طالبانو سره د دغه هیواد د اړیکو په اړه کافي معلومات نه لري. خو په المارا ویب پاڼه کې چې د طالبانو له رسمي او تایید شوو خبري سرچینو څخه ده د متقي په وینا کې د ټرمپ څرګندونې په توند لحن بې اساسه بلل شوي دي. هلته لیکل شوي دا د حیرانتیا ځای دی چې نن د نړۍ د پرمختللو معلوماتي وسایلو سره داسې لوی خو بې اساسه ادعاوې مطرح کیږي. دا خبرې هیڅ بنسټ او اساس نه لري.